میدان وردګ ولایت ته له پاکستان هیواد راغلي کډوال چې د پاکستاني پوځي رژیم ظلمونه یې تجربه کړي وایي یاد رژیم د ظلمونو او وحشتونو په ترسره کولو کې مخینه لري او دوی یې هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. خورد خو چې که به کوډ و خو ټیک دا چې کوډ به نه و ډېر ظلم یې کو پیسې یې غوښتې جیل ته یې بولې. اوس خو خر کې داسې هغه شروع کړلو چې د کورونه یې پې ورړان کړل دوکانونه یې پې ورړان کړل د خلکو پیسې هلته پوت شوې د خلکو ته ډېر تکلیفونه پېښ شول. یاره ظلم یې وکړو ظلم یې اوس بالکل وکړو. موږ په پاکستان کې وخت تیر کړی دی ډېر وختونه تیر کړي دي ډېر ظالم ملک دی او اوس په دوه برسېره باندې مثال ظلم کو د افغانستان سره بمبارۍ کو بې ګناه خلک شهیدان وي نو ډېر ظالم دی ډېر ظلم کو. کډوال زیاتوي چې د هغه ظلمونو سربیره یې په افغان خاوره هوایي بریدونه پیل کړل چې په بېلابېلو سیمو کې ماشومان ښځې او د سپین ږیرو کسانو په شهادت رسولو ترڅنګ یې د مهاجرینو کمپونه هم په نښه کړل. اوس چې دی اوس بیا د بمبارۍ کو په ملکي د دغه مهاجر چې ترباري د انجرګي په کیمپ یې وکړه د ترخم په کیمپ باندې وکړه په مهاجرینو باندې په خپل افغانستان هم نه پرېږدي د حملې کو د ظالمانه وحشانه بریدونه کو په افغانستان باندې نو ډېر ظالم حکمرانان دي ډېر ظالم حکومت دی. میدان وردګ ولایت ته راغلي کډوال د افغان مجاهدینو د غچ اخیستونکو او ځوابي بریدونو ستاینه کوي او وایي چې د ظالم پوځي رژیم ته باید همداسې ځواب ورکړل شي.